د طالبانو مشر غواړي چې د افغانستان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړي. سلامونه او احترامات په دې هیله چې روغ جوړ شي. د طالبانو ترمنځ اختلافات شدید شوي دي او په دې برخه کې د ملا هیبت الله ډله غواړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. د ځینو سرچینو په وینا چې وروستي معلومات دا دي چې د صلح د خبرو په سر د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات پیدا شوي دي. د ملا هیبت الله ډله وروسته له هغې چې د ملا برادر په مشرۍ سیاسي دفتر د امریکا سره خبرې روانې کړي شک لري چې ډیر موارد یې له ملا هیبت الله او له ډلې څخه یې پټ ساتل شوي او دوی نه پوهیږي د پردې تر شا څه روان دي. د سرچینې په وینا په غبرګون کې یې د ملا هیبت الله ډله د افغانستان د حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتونکی دی. ویل کېږي چې د ملا هیبت الله ډله د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مرسته د افغانستان له حکومت سره په ابوظبي کې هم مذاکرات کړي دي او د دواړو لورو ترمنځ د صلح د بین الافغاني میکانیزم په اړه هم بحث شوی دی. ځینې سرچینې بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لامل ښایي چې دا وي چې پاکستان د ملا برادر ډله اسلام آباد ته دعوت کړې وه او داسې ښکاره کوله چې په امارت کې اصلي تصمیم نیونکي د ملا برادر ډله ده. ویل کېږي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هیوادونو هم د قطر په نسبت د ملا هیبت الله ډلې ته ډیر تمایلات لري او غواړي چې د صلح د پروسې منځګړیتوب په خپله وکړي. د یادولو دا چې په دې تړاو د دواړو لورو لخوا په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي خو په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه اوازې خپرې شوي دي چې د ملا هیبت الله ډلې او افغان حکومت ترمنځ په ابوظبي کې ناسته ترسره شوې ده. وروستیو حالاتو ته په کتو سره داسې ښکاري چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلانېدو وروسته به له طالبانو سره د صلح خبرې بیا پیل شي چې په دې لړ کې ولسمشر غني هم په خپله یوه مرکه کې ویلي چې د بیا ځلې ولسمشر کېدو سره به سم په یوه اونۍ کې دننه له طالبانو سره مخامخ د صلح خبرې پیل کړي. د یادولو دا چې دغه مقاله خپلواک خپره کړې وه. که ویډیو مو خوښ شوي نو حتما یې درسره لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر. د هر قسم تازه خبرونو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ.